سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به اوسئ په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو شاپی د کلاس 11 کلاس ته. په دې کلاس کې د شاپی د سټور په ډیزاینینګ باقي برخه باندې کار کوو. په یو څه اندازه کار مو تاسو شاپی په سټور کړی ورو. په تیرو دوه ویډیوګانو کې په ډیزاین مو کار کړی عملي سټپ بای سټپ تاسو کاستلی سي سره تعقیبولی سي. زیاتره کسان مسیجونه کوي موږ انلاین کلاس واړو. انلاین کلاس د مو پیډ کلاسونه دي. په دې کې لایو تدریس درکول کیږي. د لایو تدریس ترڅنګ د هر درس ویډیو ریکارډ کیږي، ویډیو ورکول کیږي او د پروژه تر پیل پورې مکمل سپورټ ورکول کیږي. تاسو کولی زده کړئ د یوټیوب چینل څخه هم وکوئ. تفاوت پیدا شي هلته مکمل سپورټ ورکول کیږي او درس لایو وي او د هر درس ویډیو هم ورکول کیږي. اوس راځو دې درس ته ادامه ورکوو. تر دې ځایه پورې مو تاسو کار پرې کړی ولو. په پروډکټ ټاب باندې د کلیک کوو. ښه پروډکټ ټاب باندې کار کړی ولو. کسټم کنټینټ لوبر کنټرول برانډ لیست باندې په کلیکشن ټاب پورې مو کار پرې کړی ولو. په کلیکشن ټاب پورته کار مو تکمیل کړی ولو. دا برخه هم کار کړی ولو. راځو کلیکشن ټاب ته. په کلیکشن ټاب کې موږ تاسو همدغه برخه ته راځو. دلته کټګوري اډ کولی شو. کټګوري نوم یې دلته ټایټل لیکل شوی، ډسکرپشن لیکل شوی. ماوس مې ودرئ، ډسکرپشن راړئ، دوه طرف ته تصویر ته راړئ. دې لپاره به د کلیکشن ټاب ته چې رالاست په دې کلیکشن باندې به کلیک وکوئ. کلیکشن چې کلیک وکړئ په دې برخه کې به اول هغه کلیکشن ورته انتخاب کړئ کوم چې تاسو دې برخې ته راوړئ. زه هوم اینډ کچن یو راوړم. دا خو دراره. اوس دلته ایمیج ورته راوړئ. هوم اینډ کچن ایمیج مربوط ایمیج به راوړئ. دا ایمیج ورته راوړم. ډېرو بخښئ. دلته به راسي ورته په هیډینګ به همغه د هوم اینډ کچن هیډینګ به ورته ورکړي. هوم اینډ کچن هوم اینډ کچن دې ورته ورکړو. دلته په دې برخه کې به ډسکرپشن ورته ورکړي. ډسکرپشن تاسو کولی شئ چې په چټ جي پي ټي باندې ورته هره کټګوري ته ولیکئ. ښه ښایسته ډسکرپشن تاسو کولی شئ باندې ولیکئ. دلته ما مخکې لیکه give me per our store or Shopify store collection description or blog collections. Well, home and kitchen, معلوماتو, health and beauty. هر کټګوري استثمار کوي ما رقم مختلف سپورت. اوس مکمل ډسکرپشن راته راکړي. دا هوم اینډ کچن شو. کولی شم د هوم اینډ کچن کلیکشن هوم اینډ کچن دلته کټګوري ورته ورکړي. هوم اینډ کچن دا دوم به راسي هیلث اینډ بیوټي. به دوم ته بیا هلته وروسته یوسو. ښه هوم اینډ کچن ته به راسي. دا د ډسکرپشن شو. دا مکمل دا کولی تاسو تغیرات هم کې راوړئ چې ویډیو غټه نه شي، خو دا بهترین ډسکرپشن درکوي. خپله خوښه هم لیکلی شي. دا اساني لپاره تاسو کولی شئ دې استفاده وکړئ. دا مو ورته اډ کړو. کله څوک راځي کلیک پرې کوي په همدې رقم ډسکرپشن مکمل معلومات ورته راوړي او بیا تصویر ورته راوړي. بلې به تاسې کټګوري ته ځئ، بلې به دا رقم کوي. دا بیا ټول اپډېټ کوي. به تاسو په اخر کې وګورئ. دا یو دلته راځي دوم ته. دلته بیا همغه ایمیج اډ کوئ. زه دلته دوم هیلث اینډ بیوټي اډ کوم. هیلث اینډ بیوټي هیلث اینډ بیوټي دې اډ کړل. هیلث اینډ بیوټي کې باید تصویر ورته را انتخاب کړم. هیلث اینډ بیوټي د هیلث لپاره همدا خپل د هیلث لپاره استفاده کیږي. ایمیج انتخاب شو، کلیکشن انتخاب شو. په څنګ کې راځي اوس ټایټل ته او ډسکرپشن دا یې heading description ته راځي. description هم ورکوي.
د البته البته description کافي دا description په درې ډول تراوي دا دوم کلیکشن دوم کټګوري دریم ته وراسي دریم کې بیا کلیکشن باندې انتخاب کې سپورت مو انتخاب کړو سپورت ایمیج باندې انتخاب کې سپورت چې کوم ایمیج دلته سپورت پروډکټ نشته سپورت پروډکټ ایمیج به راواخلو لږه یې راواخلو سپورت انټرویو کو پروډکټس تاسو له هر ځای لیست کړي پروډکټ لري له موضوع به راوخلو به سټوډیو ډیزاین په خاطر باندې یو بهترین پروډکټ دې ځای راوخلو د سپورت پروډکټ دا سپورت کوله یو بوتل په دې رقم جمع کیدم په پروډکټ دا رقم به نورم پروډکټونه وګورو سپورت دیمون دا یو بهترین پروډکټ په شاپی کې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خرڅ کړئ دا رقم جنسونه ډېر بهتره پروډکټ ښه کوچنی ښه ارزانه دا تاسو کولی شئ چې په شاپی باندې خاص کوم ډرپ شپینګ کې هم په ویب سایټ کې د ایمیج به ډاونلوډ کړو ډاونلوډ مین ایمیج download for complete را بسو دلته د ایمیج به تر انتخاب کوم فعلا دا پروډکټ تاسو کولی شئ لیست کې مختلف پروډکټونه لیست کې خو دا به سره دا بهترین دا را انتخاب صورتا هیډینګ ورته انتخاب کا سپورت کلیکشن دا هیډینګ شو له هیډینګ اباوت ډسکرپشن دا هم ډسکرپشن اوس راځو چې کوی ګورو سیو کو لوډینګ تکمیل شو سټور به ریفریش کړو دا سټور ته ډېره ښکلا ورکوي هم نظموالی اوس که راسئ وګورئ پروډکټونه دا ده دلته ګوره رالیکه دلته ګوره پر چې کلیک کوئ دغه مربوط درته راځي تلیفون کې بیا ډېر ښه معلومیږي دلته معلومیږي پر که راځئ په هوم کیچن باندې کلیک کوئ دا په هوم کیچن باندې کلیک دا ته راړئ په دې بیوټي کلیک دا ته راړئ او کوم دا شان په سپورت باندې کلیک کوئ سپورت هم تصویر هم ډسکرپشن مکمل ډسکرپشن نو دا خپله یو بهترین سټور په ډیزاین کې ښه رول لري په دې رقم تاسو کولی شئ چې دې برخه کې تغیرات راولئ بل نه ځو فیچر اینډ پریس دې برخه ته دلته دې خپلې کټګوري مختلف تلیفون کې دا بیخي بهتره معلومیږي که تاسو وګورئ تلیفون کې په دې رقم یې ګورلی کلیه تاسو فر یې باندې کلیک کوئ د همغه مربوط پروډکټ ورته ته راړئ پر کلیک تلیفون کې دا تلیفون کې تاسو چې وګورئ اوس راځو فیچر برخه ته فیچر که دا بند کو دلته راځي دي کلیکشن ټاپ ختم شو دي برانډ لیست کې دلته تاسو یو خپل برانډ لري خپل پروډکټونه چې لري پروډکټو تصویران صرف راځي فقط ایمیجونه راځي دلته کتلی شئ ایمیجونه زیاتولی شئ کمولی شئ څومره تاسو زړه یې دومره راوستلی شئ کلیک پرې کوئ ایمیج ورته انتخابوئ یو دا راځي که لینک ورکوئ پروډکټ لینک هم ورکولی شئ لینک چې ورسره ورکوئ ښه ده زما پروډکټ لینک دوم ته راځم زه دا انتخابوم همدې پروډکټ لینک ورکوم پروډکټ د همدې پروډکټ لینک ورته ورکړو دا ده همدې رقم کولی شئ د ایمیج سایز هم ورغټ او کوچنی هم کړئ دا غوره سایز یو 150 پکسله ده کولی شئ چې سایز یې ورغټ کړئ په همدې رقم دې ته به ایمیج انتخابوم
بل ایمیج دا ګور 800 که تاسو لینکونه ورکړي پې کلیک کوئ چې بیا کوئ هم پروډکټ مو ورته راخلاصوي دا برخه تکمیل شوه سیو بیا کړو له دې بعد راځو موږ تاسو کلیکشن ټاب اډ شو کسټم کانټینټ دا خو اډ شو کسټم کانټینټ په دې ځای کې ته کولی شئ چې دې خپل برانډ اړوند یا خپل سټور اړوند معلومات ورته ورکړي زه اوس ورکوم دلته اباوټ فار سټور سټور ته لاړ معلومات ورته ورکړه نو ورته ګوره ته کولی شئ چټ جي پي ټي په اسانه بولي کې تاسو کولی شئ خپله هم جوړ کړئ د لنډیز پاترن give me short description سټور نوم ورته ورکړئ مثلا سټور ولیکو په دې قوس کې د سټور نوم ورته ورکړئ تر خپله لیکنه کې درته ویلي وو ګوره دا دې ځای کې به ولیکو ویلکم ټو اور Hamdard انلاین سټور دا سیو کړم لږ ورته سټور اړوند معلومات ورته ښه دا معلومات کولی شي دا دې ورته ولیکل دا تصویرونه بکګراوند شي ورته کولی شي ورته غیر یې کېږي تصویر ورته راوستل بکګراوند ته ایمیج که نه راوستل سپینې پرېښو پرېږدي خالي وي پرېږدي دا سبب بند کې بل کلیکشن لیست کلیکشن لیست باندې ته راځي کلیکشن لیست په دې کلیکشن کې چې وکړئ دې کلیکشن کې د کسټمر نظریات چاپېږي کړي دي په دې کې دلته به راس کلیک پې کوئ همدغه کسټمر نظریات په دې کې دا یو دلته کولی شئ چې په دا پورته ټایټل خو دغه لویټ دا لویټ څو مچ ته کړی ده همدا رقم لیکنه دلته کړې ده کې دا ټول شیان ته کولی شئ چې دلته ایمیج که ورته راوړئ ایمیج ورته راوړلی شئ که ایمیج ضرورت نشته همدا شیان تغیرولی شئ که دلته راسئ دا کمپیوټر موډ ته واړئ او صفحه کښته کش کړئ دې برخې ته دا ده برخه پاتې شوې دغه برخه باندې به کار وکړو دغه برخې ته راځئ که دغه غواړئ چې تغییر ته په دې به کلیک کوئ خپل تغییرات راوستلی شئ دلته نوم وربدلولی شئ شخص نوم مثال یو د احمد په نوم باندې دا د انتخاب په دوهم راسئ دې کس نوم وربدل کړئ ولي په نوم باندې هر نوم چې ته غواړې هغه ورکولی شئ بل نوم دلته کولی شئ نظریات اضافه هم کړئ شپږ نظریات که غواړئ چې اضافه یې کړئ یا تغییرات یې راولي دې کولی شئ اضافه کړئ ور وایي که اووم کې به خوښ هم تو خپله لیکي دغه جنرال کولی شئ نور شیان کې ولیکئ په دې رقم ته کولی شئ چې دا نظریات اضافه کړئ د کسټمر نظریات په خاطر باندې سټور د بهتروالي لپاره دا کار دې وکول د دې نه پورته بل څه پاته ده کلیکشن لیست دا خو پاته ده راځم په دې باندې سټور دا جن ډیلیټولی اضافه کولی یم چې تاسو کې دا ولیکل دا برخه ده دا خپله راځئ کلیک پې کوئ کلیکشن لیست دا دې کلیکشن ده دې کې مختلف کټګوریو ته ورته راوستلی شئ اسانه ډېر راحته راځئ اول کلیکشن کوم ورته راولئ دا به یو بل شکل کې راځي هم ډېر ښه شکل یې ده هوم اینډ کچن ورته راځي هوم اینډ کچن لپاره ټایټل هم هغسې ورکوئ هوم اینډ کچن هوم اینډ کچن ایمیج ورته راخلي هوم اینډ کچن د هوم اینډ کچن ایمیج دا د هوم کچن که تاسو وګورئ په همدې رقم به ښکارېږي دا بل ته همدا رقم راځي دا دلته هم وکړئ چې
دې کټګوري په یو بل شکل اډ کیږي دلته بیا راځي بل کټګوري تر انتخابو health and beauty ته health and beauty په لپاره پروډکټ انتخاب کوم تصویر دلته نسته اړ به کلیک وکړو له اړه بعد راسو ډاونلوډ کې به سرانما سره یې health and beauty health and beauty health and beauty کې به همدا ایمیج انتخاب کړو سترګو دې مساج لپاره دا به اپلوډ شي بعد اپلوډ شول دا رقم باندې دریم به انتخاب کړو ته راسو دریم ته دریم به انتخاب health and beauty sport ایمیج به انتخاب سپورت همدغه ایمیج دا دریم انتخاب تاسو نور دریم کولی شئ انتخاب کړئ تر څو تاسو کټګوري سر څومره کټګوري وي دومره کټګوري کې اډ کړئ اوس که وګورئ دا برخه هم تکمیل شوې راځم ویډیو دا به ریفریش کړم دلته به سیب وهلی ده چې هغه څو ریفریش کېږي نو تاسو به بلې برخې ته لاړ شو دغسې رپورټ به بند کړو دا پروډکشن لیست به بند کړو په دې برخه نظریاتو برخه باندې هم کار وکول کسټمر نظریات انسټاګرام دلته کولی شئ تاسو خپل انسټاګرام په دې کلیک کوئ انسټاګرام سره لینک کړئ فالو سره انسټاګرام په انسټاګرام سره کلیک کړئ تاسو اکاونټ ته وځي دې لپاره تاسو دلته خپل انسټاګرام لینک پر واخلئ په دې برخه کې پروفایل یو لیست په دې برخه کې خپل انسټاګرام پروفایل لینک دلته کاپی کړئ بیا واچوئ چې بیا کله کسټمر دې کلیک کړي تاسو انسټاګرام صفحې ته وځي یا بل په دې برخه کې دا لیکنه به درته تغیر کړي د په دغه برخه کې ډسکرپشن کې د خپل سټور نوم په دې برخه کې ورکړئ تر څو دلته تاسو هغه نوم راسي دا کارونه به وکوئ انسټاګرام په دې ورسره لینک یا به لینک سي لینک پر راوخئ بل فیوچر پروموشن لپاره همدغه پرې وګوره پرې شیپینګ دا او ماني ګارنټي د انلاین سپورټ ته دې لپاره تاسو څه وکړئ لوګوګانې به ورته راوړئ دا به کلیک وکړو دلته به لوګو ورته انتخاب کړو لوګو لپاره لوګوګانې تاسو کولی شئ لوګوګانې مختلف تصاویر څخه راواخلئ رابسو دا به وګورو دلته فولډر کې ما سره دی اول یې کوم وله اول یې لکه بند که وګورو ما دلته اول پرې شیپینګ لوګو به راولو ښه اډ او له اډه وروسته هم همزمار لوګو پرې شیپینګ دا شیپینګ لوګو دا ورته راولي او ډن دی دا ډن شو دوم ته راځي دوم دې کلیک وکړ بیا هم دا تاسو ورته راولی کولی شئ تغیر هم کړئ منی ګارنټي نور اپشن ورته اضافه کړئ خو دا بهترین اپشنونه دي تاسو کولی شئ منی ګارنټي منی ګارنټي دا ورکولی شئ هم ورکولی شئ ورته ستا خوښه ده ما ورته انتخاب کړی منی دا صحیح دا هم ده انلاین سپورټ لپاره راځه بیا ته زنګ دا خپل سپورټ علامه ده د انلاین سپورټ پر ځای باندې کولی شئ تاسو ولیکئ سلرویس ساته سپورټ سرور یعنی سلرویس ساته اوه ورځې سپورټ همیشه تاسو یې سپورټ کولی شئ واخلئ همداشان فلیکسیبل پیمنټ ته کولی شئ چې دي پیمنټ لوګو راولئ فلیکسیبل پیمنټ لوګو دا اصلي کې مختلف کنټرول دا بل وضو تغیر دا د منی لپاره به دا لوګو تغیر کړو سلیکټ فرام لایبرري اړیکه دا د منی دا هم کې 800 په سیو به کلیک وکړو دا تکمیل سوله پورټر کې بل ویډیو کار وکړو په تقریبا سټور تکمیل ده د خاصو ټریکونو لپاره بیا کولی شئ چې موږ آنلاین کلاسونه جاین کې هلته بیا هر څه عملي
د پروژه تر پیله پورې ښودل کېږي او بعض خاص ټکونه هم درته ښودل کېږي سپیشل ټکونه لایو کلاس کې مو پیډ کلاس تاسو ته ښودل کېږي او دا که وګورئ دا سټور اوس تقریبا تکمیل شو بعض کارونه پاتې دي نور ویډیو کې به کار باندې وکړو دا به تاسو لیدلی سئ په همدې رقم تاسو کولی شئ ځان لپاره بهترین سټورونه جوړ کړئ نو دا ولې د شاپیفای د سټور ډیزاینینګ دریمه ویډیو وله په راتلونکي کلاسو کې انشاءالله په نورو برخو باندې کار کوو ډیزاین بعض برخې پاتې دي که غوښتل چې زموږ انلاین کلاس جوین کړئ په همدې دلته لاندې شماره واټساپ شماره په دې واټساپ باندې مو سره اړیکه نیولی شئ تر بل ویډیو په لاس سپارم ښه وخت ښې چارې